سلام وخت بخیر ستړي مشئ. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبري اجانس چې طالبان یې اداره کوي په یو راپور کې وایي چې ښاغلي عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبې د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغه کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان استازیو او روغتیا پالانو پکې ګډون کړی و. ښاغلي عباد وویل چې په وروستیو 2 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې 8 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د په خبره د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې یوه ستره لاسته راوړنه ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر همدارنګه وویل چې وزارت یې د خپلو شریکانو په ملتیا په پام کې لري چې سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین 4 کمپاینونه ترسره کړي. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه.